او دلته به زه یو قیمتي نصیحت ټولو مسافرو ته وکړم او ورسوئ زما د نصیحت چې څومره یې رسولی شي هغه دا چې دا سختې دا د ژوند سره تړلی شوي دي داسې نشي کیدی چې مکمل دی یو سړی په راحته کې اوسېږي بیا مسافرو ته مشکلات ډېرې خصوصا دې ورځو کې بېروزګاري عامه شوې ده او هلته په ملک کې هر څه ګران شوي دي او مطالبې د خپلوانو ډېرې شوي دي او بچي شي او ښځې شي او مور پلار شي او خپلوان او غم ښادي او دلته ځان ساتل شي ګران او به کې کار نه وي که کار یو څو ورځې بیا سې ناستي پای کې بیا دلته د چې کوم خپله خرچه شي او د کور شي او د اوسېدو شي دا مسلې هله یو انسان په ټینشن کې ورچ یو ژوند وله لنډ تنګ کې کله چې سړی د الله د دین نه نه خبر او چې د الله د دین نه خبر وي که نه او په تقدیر باندې مضبوط ایماني او 15 وخته لمونځ کوي او تهجد کوي او د قرآن تلاوت کوي او اذکار کوي نو په دې قصو دی نه ګډوډ کېږي ځکه چې د زړه مطمئن وي چې څه زما په نصیب کې د هغه به ماته میلاویږي او چې کله الله وغوښته ماته به میلاو شي زه به خپل محنت کوشش کوم که څه په لاس رالو یو ښه ده که رانهلو یو هم ښه ده زما په نصیب کې نه خو دومره وهمونه او سوچونه او ټینشن چې سړی د ځان نه لیونی جوړ کړي دا صحیح طریقه نه ده او د دغې د لاسه بعضو پکې ځانونه وجلي دلته یې ځانونه وجلي ځانونه یې پانسي کړي دي او چا څه خوړلي او چا څه خوړلي ولې وایي کار یې نه نو کار یې نه ته ځان وجلي یا غریبي او ته به خودکشي کوې نو دا ټینشن دا وهم او دا قسمه خبرې سړي ته هله ډېرې شي چې کله سړی د الله په دین باندې نه پوه نورې موجري زه دا نه یم چې صرف دا یو وجه ده خو یو وجه دا ده او دا غټه وجه ده چې کله سړی د الله په دین نه پوه چې کله د الله په دین پوهه وي او د دین سره یې تعلق و زړه به دې مطمئن دا یو نیم سم داسې لیونۍ ګډې وډې شروع کړي لکه اوس مثال کې کار لړ کار صحیح نه او بس بلډ پریشر به یې ختلی او چغې به وي او جګړه اور بس زمونږ غریبي ده موږ تباه شو موږ برباد شو لکه لږ صبر وکړه داسې شي تباه شوی تباه کېږي خو هغه سړی چې د ایمان نه خلاص شي بربادېږي خو هغه سړی چې د الله نافرماني وکړي دا خو دنیا ده کله به رزق پراخوي کله به تنګي کله به خوشحالي کله به غمي کله به راحتي کله به مصیبتي کله به پیسې ډېرېږي کله به کمیږي دا په یو حال خو نه دي هر څه او دومره سخته تا نه دی تېره کړې څومره چې صحابه کرامو تېره کړې او څومره چې رسول صلی وسلم تېره کړې به دومره نعمتونه کې به یو نیم ځانه سم لیونی جوړ کړي بعض راشي وي دا به کېږي څه لکه ته په الله مضبوط یقین ساته توکل په الله باندې وکړه الله ته ځان وسپاره ورسره اسباب لټوه په حدودو کې دننه اسبابو کې هم زیاتی نه کې دا نه چې اسباب لټوم او هر څه مې پسې پرېښودي دي شپه ورځ مې یو کړې ده الله پاتې دی او پیغمبر پاتې دی او دین پاتې دی او خپلوان پاتې دی او تعلقات پاتې دی او هر څه ختم دی او زه اسباب لټوم دغه شریعت تا ته دغه حدودو کې اسباب نه وي وایي حدودو کې ولټوه چې هر څه پکې کېږي او بیا هم تا ته رزق په لاس رانغی بس صحیح ده په دې کې به خیر او دا ما تاسو ته څو بیانونه کې ویلي چې په دې ټکي ځان عادت کړي چې په دې کې به خیر داسې موږ دلته درس کې ټول په اسانه ووایو دې کې به خیر وي داسې ورته خوشحاله شو په دې پته به نه لګي چې کله د باندې څه سخته راشي چې به یې وی که نه وی چې دې کې به خیر وي دلته خو موږ ټول ووایو زه او داسې به ووایو چې دې کې به خیر خو چې د باندې راشي بیا ته دا ټکی وی که نه چې دې کې به خیر بیا به دې پته ولګي او الله چې څه کوي به یې کې خیر او موږ چې خپل خیر پته نه لګي داسې دا یو خبره مخې ته راله د دې وسوسو د وهمونو قصه وه چې د مسافر اکثر په دې وهمونو سوچونو فکرونو کې د دې قصو د لاسه لاړ شي یوه دویمه دا خبره به رانه لږ اوږده شي خو خیر دا همه د مسافرو دپاره یو درته دا نصیحت وکړم او دا راته د یو ورور او د یو دوست مشوره ده او د هغه انسان چې څه نه څه تجربې شتي هغه ده
چې څومره دې ځان ته ګول او مقصد او هدف غټ یې دومره به په عذابېږي. و چې ته د هغه ځای نه راغلی او د هغه یو خپل بنګله دې لیدلې د هغه 15 چته او د هغه ځای نه دې ځان سره هغه خوب راوړی دی، ته به څه زما نه دلته خوب وکړي. تا دومره غټه کیسه ځان ته مخې ته ایښودې ده، نو بیا صرف دغه کیسه نه ده که نه، بیا به ګاډی علمه او ځمکې او خوا کې ټوټه خرڅېږي، ولته ټوټه ده، دلته دا بیا ته په سکون به نه شي. خو که چېرته موږ دا امیدونه لږ راکم کړو نو زموږ ژوند به برابر شي. امید څه؟ یعنې یو سړی وایي چې زه دومره څه وکړم چې را 2-3 ټیمه روټۍ پرې روانې د دې بچو زما د هغوی د سکول مدرسه پکې وشي، تربیت یې وشي، غم خادي رسم و رواج دغه روانې به صحیح او کور نشته یو داسې کور میلاو شي چې بس سر هم پکې پټ شي، نو بیا صحیح ده. خو دا کم بعضو چې را کم سوچونه راوړي چې خبرېږم د خلکو نه، نو هغه ډېرې پکې په صندوق کې وړي دي او دغه هدف پوره شوی نه، ځکه چې 15 چته او 4 او 3 چته بنګلې چې جوړه کړې ده، نو بیا بله کیسه ذهن ته راغلې ده که دې روډ باندې ورسره داسې دوکانونه جوړ شي، پیسه بل ځای ته لاړه، نو د دوکانونو د قیسې نه چې فارغېږي، وي هلته که سړی پکې ځان له داسې وړه غونته کې فیکټري ولګوي، وي چې د هغې نه فارغېږي سړی موټر نه موالي، او دا قیسې دا نه ختمېدونکي دي. نو دا زما تاسو ته نصیحت دی، امیدونه لنډ ساتئ، ژوند به دې په ارام وي، دومره په ارام ژوند به دي که نه چې مزې به کې او سمې مزې به کې. او دا په دې عربو کې دا ډېر ښه صفت دی، زه خو د عربو سره ډېر پاتې شوی یم ځکه زه دوی دا ښه صفات بیانوم، او په کار هم دا ده چې موږ د هر چا نه ښه صفات هغه یاد کړو، او چې په چا کې څه عیب دی هغې نه ځان لرې ساتو. دوی کې دا صفت ما ښه لیدلی دی چې ډېر غم نه کوي د دنیا، بس چې څه دي د هغې نه فایده واله او د الله په دین کې هم استعمالوي او په ځان هم لګوي، او ښکلی ژوند روان دی. نو زمونږ چې په ایرپورټ راکوشي کوم چې پسې تلي ګاډي کې، نو هغوی چې راولي څنګه هغه ته وایي چې څنګه لږې پرېږدئ چې ډېرې ته راشي، چای مې وڅکي، لږ ساه ازاد کړي چې ته چکر پرې ولګوه عمرې لی بوځه، نه ښه نو څنګه څه به کې ته 18,000 د ویزې دي او پلاني هغه دا او د ته دا ولله د سړي وارخطا کي ټول ډېر تښتېدلي دي واپس که نه وي تښتېدلي، هغه وایي چې صرف ما تاسو کوز کوي، نو ما ته یو لار معلومه ده، زه به دا ټوله قصه حل کړم، واپس کړي ولي یاره او د الله بنده نه ورته ووایه وروره مزدوري کوه، خپله دینداري کوه، دا خپلې قرضې ختمې کړه په طریقه په حوصله، موږ د سره یو، زموږ ورور دی، زموږ ملګری، زموږ کلیوال، او الله به خیر کړي، ډېر غمونه او سوچونه به نه کړي، خلک داسې مشوره ورکړي. تا دا اولو ورځو نه را دغه کو ایرپورټ نه راوړي په ګاډي کې، دغه ټیم کې ورته وایي که نه زما دا خبره غلطه ده، کېدای شي تاسو ته هم دا قیسې کړي. نو دا یو څو نصیحتونه د زړه نه وو مسافرو ته، او دې ورځو کې دا بېروزګاري عامه ده، نو ځکه دا د حوصلې دپاره چې حوصله مه بېلوي، په عرش باندې یو رب دی او هغه زموږ د هر څه ذمهواري اخیستې ده. او چېرته د ځناورو او د څاروو ته وګورئ چې دوی ته دا رزق څنګه میلاویږي، دوی کومو کمپنیو کې کار که نه کوم ځای کې مسافري کوي، خو رزق یې چې کم دی هغه ورته میلاوي. دا شان زموږ رزق به موږ الله موږ له راکړي انشاءالله. الله دې موږ ټولو ته پراخه حلاله روزي راکړي، او الله دې داسې مال موږ له راکړي چې زموږ نه پکې دینداري ګډه وډه نه شي، او د هغه مال نه دې الله موږ لرې وساتي چې موږ د الله نه لرې کوي.